یو کس خپل واقعي ذکر کړی چې تاسو سره دلته شریکوم چې هغه په خپل خبرو کې وایي چې یو جنې سره مې غب شپ جوړ شول، هغه سره مې یارانه جوړ شول او زمانه نمبر هم غوښتلو، یعنی دا هر څه د دوی په فیسبوک باندې شوی. خو بیا د هلک وایي چې ما ته روسته معلومه شوله چې دا خزه کونډه ده، یعنی کونډه جنۍ وه او هغې نه چې ما کله معلومات وکړل نو زه د هغې په دغه خبرو باندې پوه شوم چې هغې د خپل خاوند نه ځکه طلاق اخیستی چې خاوند به نورو ښځو سره افیر ساتلو، نورو ښځو سره به یې ګپ شپ او یارانې کولې. بیا دې ښځې یعنی دا کومه کونډه ښځه چې وه دې د خپل هغه تېر خاوند به ډېر زیات صفت هم کولو چې هغه ښکلی هم و، خو دا بل هلک وایي چې په ما باندې به دا خبرې ډېرې زیاتې بدې لګېدلې. او دا هلک دا هم وایي چې ما یوه ورځ د دې د معلومولو دپاره دې سره داسې خبرې وکړلې چې زما خو واده هم شوی دی او زما بچي هم دي، یعنې ده ورته د خپلو ورورونو تصویرونه ورولېږل چې دا زما بچي دي. د هغه ورځې نه وایي چې دغه ښځې ما سره ډېر زیات ګپ شپ هم لګولو او زما به ډېر زیات خیال هم ساتلو، خو خیال یې و چې ده سره واده وکړي. خو کله نه چې ورته ده دغه خبرې وکړې د هغې نه پس بیا د دوی دواړو ترمنځ دغه رابطه ورو ورو کمېده او تر دې حده پورې خبره راورسېده چې دا هلک یې د خپلو ټولو اکاونټونو نه بلاک کړو. بیا دا هلک وایي چې ما په سرو سترګو ژړل، یو ته بل ته فریاد، او د دې جنۍ نه خپته هم د معلومه کړې وه، رشته یې هم ورولېږله، خو هغه جنۍ په خپله باندې د دې هر څه نه انکار وکړو چې زه یو فراډي او دوکهباز کس سره په کومه طریقه باندې واده وکړم. حالانکې دا هلک وایي چې موږ ورته وویل چې دا خو هسې یو ګپ موږ لګولو ستا د معلومولو دپاره چې یعنې ته دا برداشت کولی شې او که نه. خو اوس دا هلک دغسې خبره کوي، پوښتنه کوي چې زه څه وکړم، آیا زه په کومه طریقه باندې خپل ځان کنټرول کړم. یعنې دا وایي چې زما د جنۍ سره ډېره زیاته مینه وه. نو موږ ورته همدا خبره کړې وه مخکې هم، بیا هم ورته وایو چې دا یو حرام محبت تا شروع کړی او ځکه دې اړخ ته لاړو. که تا چېرته رښتیا او حقیقي مینه لرله دې جنۍ سره، په کار و چې تا په هغه وخت باندې رشته ورلېږلې وه. نو که په وخت باندې رشته ورلېږلې وه نو دا محبت په دې اړخ ته نه تلو، ځکه چې موږ دا هم ویلی شو چې دا محبت نه دی بلکې دا یو فسادي خبرې وي. نو د دې دپاره د داسې کارونو ځان ساتل پکار دي.